अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو څنګه یې تاسو نن موږ تاسو سره چرګ قورمې یو ریسیپي شیر کوو. دا ریسیپي جوړول آسان او د کې موږ بازار والا تیاره مساله هم نه استعمال کړي. نو که تاسو غواړئ چې یو خوندورې قورمې خوند واخلئ نو بیا زموږ ریسیپي تر اخره وګورئ او همدغه طریقې سره ځان له قورمه تیاره کړئ. نو بیا راځئ چې موږ چرګ قورمه جوړول شروع کړو. نو چرګ قورمه جوړولو دپاره موږ دلته یو پیاله مستره واخیستل. اوس به موږ دې کې ټکولې اوږه واچو، تقریبا یو غټه کشغه. یو غټه کشغه به موږ دې کې ټکولې ادرک واچو. یو غټه کشغه به دې کې موږ مالګه واچو. سره مرچ پاوډر به واچو، تقریبا یو غټه کشغه. زیرې پاوډر او ټکولې دنیا کومه چې موږ روسټ کړې ده اول. ګرمه مساله یوه وړه کشغه. تور مرچ ټکولی تقریبا نیمه وړه کشغه. نیمه وړه کشغه ټکولی سره مرچکي یا چلی فلیکس. سور کړی پیاز تقریبا 2 غټ پیاز. 3-4 دانې شنه مرچکي کم چې موږ ټکولی دي. دا هر څه به اوس موږ ولړو داسې. دا هر څه ډېر ښه حل شول. مستو کې 3 غټې کاشوغې تیل کم کې چې موږ اوس پیاز سور کړی و. اوه 100 ګرامه د چرګ غوښه. غوښه به موږ دې مسالې کې اوس داسې ولړو. دا غوښه به اوس موږ فریج کې کېږدو چې دا میرینیټ شي تقریبا نیمه ګنټې لپاره. که تاسو سره ټایم زیات وي نو پوره شپه یې هم فریج کې کېږدئ میرینیشن لپاره. ډېره زیاته ښکلې به سهار دا تیاره وي. 2-3 ګنټو دپاره یې تاسو تیارولی شئ. نو دا به اوس موږ کېږدو فریج کې. نو نیمه ګنټې دپاره زموږ غوښه میرینیټ شوه. اوس به دا موږ پخوو. دا همغه تیل دي کم کې چې موږ پیاز فرای کړی و قورمې دپاره. اوس به موږ دا ګرم کړو. اوس به موږ دې کې یو پیاز کټ کړی داسې واچو. یو څو مسالې به مونږ دغه پیازو کې وساتو. دا مسالې به مونږ روغې استعمالوو، یعنی دې پاوډر به نه جوړو یا به ټکوو نه. نو دې کې به اوس مونږ دغه 2 پاڼې واچو ګرمې مسالې والا. یو به دارچیني ټوټه واچو. 4-5 به مونږ دې کې شنه لاچي واچو. یو به موږ دې کې بادیان یا د ګرمې مسالې دغه ګل واچو. 6 دانې به موږ دې کې لونګ واچو. نیمه وړه کشغه زیره. نو تاسو ولیدل چې نن موږ مسالو کې کورکمن پاوډر نه دي راخستی. نو اتھنټیک چې کومه قورمه وي هغې کې خلک کورکمن پاوډر یا ثابت کورکمن نه استعمالوي.
بطرف لذیذ شو. بس پیاز په ډیر زیات نه سور کوو ځکه چې اول ځل چې مونږ کوم پیاز میرینیشن کې اچولی دی هغه مونږ ډیر سور کړی و. اوس په مونږ دې کې دا غوښه او مساله واچو. ورسره به یې داسې لړو. مساله به پوره ور واچو کومه چې لوښي پورې لګېدلې وه. غوښې خپلې اوبه پرېښوئ او اوس به موږ دې باندې سر کېږدو. سر به ترې لرې کړو تقریبا 15 منټه وشول چې داسې پخېږي. یو ځل به بیا ولړو چې غوښه هر طرف نه ښه پخه شي. اوس به یو ځل بیا سر داسې پې کېږدو او لږ ساعت له به یې پخه کړو. غوښه پخه شوه او قورمه تیاره ده. چې ډرم سټیک نه داسې غوښه بیله شي نو دې مطلب ده چې اوس غوښه پخه ده دننه ګورئ. تاسو ته کتی شي چې تیل بیل شول مساله بیله شوه. اوس دې مطلب دی چې زموږ قورمه تیاره ده او اوس به یې موږ یو پلیټ کې وباسو ستاسو وړاندې. نو زموږ ډیره خوندوره چرګ قورمه تیاره ده. که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډیره مننه. خپل ډیر خیال ساتئ. الله په امان. السلام علیکم.